د بلې بکرۍ هم همداسې قرباني وشوه. یوازې وینه، اوبونه او کله ناکله قربانۍ اختر و. د خانپور کلي قصاب ناوخته د کلي خواته روان و. هغه ویل ډیر ناوخته شوی دی چې زر کلي ته ورسېږم او لږ آرام وکړم، ځکه سبا ډیر زیات کار لرم. ډیره قرباني به کوم. دا خبره یې وکړه او د خپل کلي خواته روان شو. په لاره کې هدیره راغله. کله چې له هدیرې څخه تېرېدو احساس یې وکړل چې څوک د دې شاته روان دي. ناڅاپه یو آواز راغله. ته قصاب یې؟ قصاب ودرېدل او شاته یې وکتل. ته قصاب یې؟ خانپور ته روان یې؟ هلته هر کال ته قرباني کوې، خو دا ځل به ته نه ځې، ځکه دا ځل به زه ځم. زه به تا ووژنم نو هلته به لاړ شمه. قصاب ورته ویل زما واړه ماشومان دي، په لوی اختر کې قرباني وکړمه نو دې ماشومانو دپاره غوښه او څه پیسې راغونډې کړم. مهرباني وکړه ما مه وژنه، زما ماشومان بچي زما په انتظار دي. جن ورته ویل صحیح ده، زه به تا نه وژنم، خو دا ځل به ته قرباني نشي کولی، ځکه زه به تا ناروغه کړم. دا خبره یې وکړه او د تلوار یو وار یې پې وکړو. قصاب بېهوشه شو. جن د انسان په شکل کې بدل شو. وروسته هغه جن لاړ او د کلي خواته روان شو. قصاب د هدیرې نه راووتو او کلي طرف ته تلو نو هلته 3 ماشومان هغه ولیدل. یو ماشوم ویل موږ خو دا سړی مخکې نه و لیدلی. دا سړی خو ډیر عجیبه و، سترګې سرې وې. راځه چې زر خپلو کورونو ته لاړ شو، داسې نه چې څه شی موږ ته زیان ورسوي. د لوی اختر د میاشتې شپه وه. اسمان تور و او د کلي تر هدیرې شا یو عجیبه چغه پورته شوه. خو خلکو وی چې دا هوا دی او هغه ټول اوده شول. سبا ورځې اختر و. نور د عجیبه سور رنګ سره راوختو. په کلي کې هر چا خپله بکرۍ تیاره کړه. 2 ورونه خان او سلطان له ښار نه 2 ښکلې او غټې بکرۍ راوستې. سلطان په خوشحالۍ سره وایي روره چې قصاب راشي زه به خپله بکرۍ تر ټولو وړاندې حلالومه. اجل لرم، غوښه به م ویشول شي. خان په اندېښنه سره احتیاط وکړه، په قصابانو باندې کله هم بروسه ونه کړې، چېرته نابلده کس نه وي، ښه یې وګوره. کله چې کلیوال د خپل قصاب په انتظار وو، ناڅاپه یوه تیاره لوخاړه راپورته شوه. یو تورې جامې اغوستې غټ قامت والا سړی راښکاره شو. په لاس کې یوه تیره چاړه هم وه، خو مخ یې په لوخړه کې پټ و. نااشنا قصاب په زور لړزېدلي غږ سره وایي نن زه قرباني کوم، دا وینئ ډېر زیات کم وخت دی او ډېر زیات کار دی، زر زر خپل بکرۍ ماته راولئ. کلیوال حیران شول. دا څوک دی؟ دی خو چې کوم قصاب پیژندل هغه خو دا نه دی. سلطان بې صبرۍ سره وایي که دا حلالولی شي نو زما بکرۍ تر ټولو مخکې واخله. قصاب غاړه واړوله او سترګو کې لکه اور بل شول. قصاب وایي لومړی وینه تر ټولو خاصه وي. سلطان خپل بکرۍ ورکړل. بکرۍ داسې چغې والې لکه پوهې شوې وي چې څه غټ عذاب راتللو واله دی. قصاب بکرۍ شاته یوړل. د هغه بھوتیا قصاب هغه بکرا قصاب خانې ته یوړو او هلته یې حلال کړل. له هغې وروسته یې کوچنۍ ټوټې کړو او کچه خوړلې شروع کړلو. د ډېرې لوږې له امله هغه په یو څو منټو کې نیمه بکره وخوړه.
د کلی خلکو د قصاب انتظار کوو. کله چې قصاب د نیمې بکرۍ سره کلی خلکو ته راغلل نو خلک حیران شول چې قصاب په څه حالت کې دی. خو چې بیرته راغلل ټول وجود یې وینې نیولې وې او یوازې نیم بکری د هغې سره و. سلطان په حیرانتیا سره وایي زما بکرا دا څه وشول؟ قصاب په یو شیطاني مسکا سره خوړلې مې ده، زما مطلب دی قرباني وشوه، بلا بکری هم راولې. خلک حیران شول خو چوپ پاتې شول. د بلې بکرۍ هم همداسې قرباني وشوه، یوازې وینه اوږونه او کله ناکله هډوکي پاتې وو. خان په پټه سلطان ته وایي دا انسان نه ښکاري، چاړه یې د هډوکو نه جوړه ده. یو څو ماشومانو ویل چې دا قصاب د هدیرې نه راغلی دی چې څنګه یې بکری پورته کولو او بیا به په تیارې کې ورکېدل. زوړ سړی په رپېدونکي غږ سره وایي همدا دی زوړ جن هر 10 کاله وروسته دا اختر په ورځ راځي، دا قرباني په بهانه خپله وږې خېټه ډکوي. کلي کې خبره خوره شوه، خلک وتښتېدل. خان خپله بکری راواخیستل، د خان بکری بچ شول خو سلطان پښیمانه شو. سلطان ته یره سره وایي زما بې صبرۍ زما بکرا، هغه غوښه نه وه، وینه یې څښله. هماغه وخت اصل قصاب زخمی حالت کې د هدیرې شاته وموندل شول. رښتینی قصاب په سخته ساه اخیستلو سره ویل هغه انسان نه دی، زما ځای یې نیولی و، ځانونه بچ کړئ ورنه. شپه چې راغله کلیوال جومات ته راټول شول. نڅا په ده باندې د خپو غږ راغلل، یو زور خریدونکی غږ یې واورېدل. جن قصاب د دروازې شاته ولاړ و. تر اوسه خو مې بکری خوړلی، اوس د انسانانو نمبر دی. نو د ټول انسانان ویریدل او د هغې د پسه هغه جن التنا غیب شو او سلطان بکری هغه جن وخوړلو چې د هوښیار خبره ونه منل شي او په تمه کې بیړه وشي نو د قرباني ورځې د قرباني ښکار هم کیدی شي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوی وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.